دوچا او د سونیا شاه تاسو بس قصد تاسو په کوم مقصد باندې دا زمار یعنی ما چې زی ول ټارګټ لکه ما ول نه ټارګټ کوي بل ول نه تاسو درې کسانو زیارت ګلې تاسو او جان حبیب دی اوس چې کوم دی دوچا تاسو ته پته شته هسپتال ته ورغلی وي تاسو ورسره تسلی کړې ده هغوی یا د مور سره یا د علیشه سره چې مثال کې هغه په کوم حالات اوس پروت دی دې ټایم کې چې کوم زما دشمنه سونیا شاه ده چې په ما نه دا وکړی ده دوشا الله زندگی ورکی الله دې خکی الله دې صحتمند کی الله دې نور له صبر جمیل ورکی سلامونه نیکه خلی و احترامات قدرمند استاد سرور محمد کاشف یم او تاسو ګوري جنده آشناغر ټي وي قدرمند لکه نور کله په شانتي دغه شانتي معیاري پروګرامونه راوړو په دغه شخصیت او بسې ګرځو نن پروګرام کې موږ سره صدر اکبر خان ملمه دي ډیر زیاته مننه کوم د وخت راکول یو جهان مننه صدر اکبر خان صاحب خوشاله اوسئ او په پروګرام کې نیکه خلی و احترامات ډیر مننه کاشف بھائی چې تاسو دومره وخت کو مونږ راغی یو جهان مننه او استاد ټیم ټول مننه یو جهان مننه چې مثال کې استاد جان حبیب او د علیشه د مور د دوشا دغه کیسه روانه ده نو په دغه کې به دغه څرګنده کوي چې دا څه شوي و څنګه دا فلم شروع شو او دا اوس څنګه روان دی بسم الله الرحمن الرحیم چې څه الله ته منظور وي هغه به کېږي د انسان بې وسه د انسان په کې څه نشته دی په موږ دعوا وکړه د ناکو دعوی کړې ده نه خو د اوسا سره زموږ سشته نه ماته د اوسا سره پاتې کېږي نه اوس زما جیدات پاتې کېږي نه ما سره پاتې کېږي نه په زما پیسې شته نه په ما پیسې شته نه زما د هغه تو مې شته ما وایسونه شیر کړی دي کنه ما سره د خبره نشته نه به د اوسا باندې مونږ داس کړی دی د کی زیارت ګلم بی ګناه دی او مونږ هم بی ګناه او د ملک عدالت شته قانون شته ایجنسی نشته داوا پارچا کیږي ته په پښنغر کې ناس یو دلته کې برباندې داوا وکم داوا پارچا کیږي خو بیا کیس رسول آسان کار نه هغه سر ته رسولي په مونږه ناجیزه داوا کړی دا ان شاء الله تعالی د کیس له مونږ بریکي الله او زما چې کم تاوان شي زما چې کم بیزتی شي هغه به د ایمان لار راکې مونږ دا کار نه دی کړی او الله دې وسره نه کی چې مونږ وکړو زګه جوچا مونږ سره ثبت کړی نه دي نه مونږ سره جان حبیب بد کړی دي نه مونږ سره دې بل بد کړی دی جان حبیب خبره هم درته کوم هغه څه زما پسند لګی دا جان حبیب ته ما یو وایس کړی تاسو به اوریدلې پاغي باندې ما پاغه باندې فایي کی درخواست هم کړی دی هغه سره ما وایس وکړو وایس چې کم دی هغه اوریدل مشر سړیو مونږ خبرې ماته دوه دریو کې خیر دی ودی کې مشر سړی دی ما اوریدي خیر دی په سبا راو لایو ویډیو کې چې زه تاسو ته خیمه چې ما صدر اکبر خان ته سویلی دی او ما ته سویلی دی هغه البته هغه ما ته کنزل کړو ا کنزل هغه نشر کړ هغه خبرې زی فیت لاړه ما په هغه درخواست مکو بیا دوباره ورته بیا ما کالو کو بیا مې ورته کنزل وکړ مې کده یو له پیدا دا کنزلم نشر کا هغه کنزلم نشر کړ چیرې ما ته صدر اکبر خان خور یاد کا مور یاد کا لور می یاد کا انګور ټول یاد کړ یاره بس مو یاره بس د باندې بل رنگ نه خېږي باقي د پسې کنزل کو او نو پسې ویډیو کو ځکه چې سړی دی حد راشي نو مو خو نشو برداشت کولای وروره یاره صدر صاحب قصه دا چې شروع شوی و ما اوریدلی چې علیشه دوچا چې کوم نه په دوچا باندې پای رو شو هغه زخمی شو یا مرګ حال پروتو پاغه کې تاسو ملوث وای یا نه وای الله بندا زما کار څه چیز کوي کې ملوث ما علیشه دغه زبیر او تاسو ما کاله مو په غشپه باندې تاسو چار دخی کالو چت کو تاسو ما دا خبره ډیسکس کړل چې علیشه ټارګټ تاسو وای لومبه نیم تاسو زه تاسو خبره کوم پاغل دس چرته بشوي علیشه سویم چت کې ناسته دا او د چت له आवाज کوي پاغه ویډیو کې هم تاسو لګلی صدر اکبر خان او زیارت ګل او جان حبیب په دا وਹੀ هونه د شي چې وਹੀ پیشوي د چر د اکبر خان ته فایده پکې سودا به دا خبره کوي چې صدر اکبر خان دا په گاډي کې بوتلو نو کم سړی چې سړی په گاډي کې بوزي کنه نو هغه به په گاډي کې رسي هغه بیا واپس نه راولي چې دا کور مخې ته به ډس کې چې گاډي کې بوتلو به بوزي کنه نو ماته د وشا پاتې کیږي څه شي د وشا په ما قرض نشته زما په هغه قرض نشته هغه ما پس سپک نه دکړي دلته د پوینټ خبره ده چې تاسو هغه سره قص نشته تاسو بیا تاسو علیشه په مور بس علیشه په ویډیوګان په کوم مقصد ساده ما کوم ځکه کړی د علیشه په ویډیو تاسو په علیشه په مور بس اوس په
رد بد نه دی ویلي نه ما ورپسې نه دی ویلي یو ویډیو ثابته کا چې ما علي شاه پسې سپکې خبرې کړې دي یا مې مور پسې ول سپکې خبرې کړې دي ستاسو لاس او زما مري نو بیا علي شاه او د داود شاه او د سونیا شاه تاسو بس قصد دي تاسو په کوم مقصد باندې دا زما ریانه ما چې زی ول ټارګټ لکه ما ول نه ټارګټ کوي بل ول نه تاسو درې کسانو زیارت ګلې تاسو او جان حبیب دی ګوره زما یو خبره وره ته کوم ځای کې اوسېږي زه به جندي ته جندي کې اوسېږي او زه په ورمړو کې اوسېږم او زه په ورمړو کې په ما چاډه زکو او زما رور زما تربور را پاسې دو پتاي دا وکا نو ته به وې چې په ما ولي کړی دغه وجه خبره دغه ده کنه زما خو ګرورا زه د کباړ کار کوم غریب سړیم خو په خه گاډي کې ګرځم خې جامع چوم خه پیزارا چوم خه جیب کې لسه تور به لرم دا زما د وخت اوګه ګرځم خو لباس او گاډي خساتم چې هغه الله علم چې د صدا پاره په ما دا وکړی د الان کې زه ان شاء الله شکر الحمدلله عدالت نشته د ملک جنسي نشته قانون شته او دا د غب خبر نه دي چې په یو سړی ته داوو کې او د دشمنی داوو کې کنه نو د غب خبرې دا نه دي دی معاملې کې علب خان ملوث دی کنه دته سره په واغي نوم یادېږي د چا د علب خان شرپاو نو علب خان شرپاو ته څه خبر دی زته څه خبره مزیرت ګل ته څه خبر دی ته څه خبره دا مرګره ته څه خبر دی دا مرګ او دغه خله ده اوس دغه چې راپاتې د اوچا ا د 164 کی ا د پکلاس نورم یادول شي لس نورم یادول شي خو کنفر کول به سخت ده سوشل میډیا تاسو په کوم مقصد باندې جوائن کړل لکه دا چې نور لارې مې ژوند د مخه په سکون خه مزیدار تیر دی اوس په ټینشن کې وای کنه مطلب بچارو ته منډه ترلې دی یو خوا بل خوا پښتانه د باندې تنقید کوي دغه ژوند ته څنګه نظر باندې ګورو دی ته څنګه ګورو سو کوم ته نه کوي شکر الحمدلله سوشل میډیا موږ سره پیسو د پاره نه جوائن کړي زه د دفاع امن کونسل وایس چیرمن ما او ما که سوشل میډیا چلولې ده حکومت ته پاره مې چلولې ملک ته پاره مې چلولې ده غریب ته پاره مې چلولې ده 2000 ویډیوګان راواله که یو ویډیو مالی شپه سه غلطه کړی ده ما سونیا شاه په سه غلطه کړی ده ما داود شاه په سه غلطه کړی ده تاسو لاس او زما مړی نور بده کې سود جان حبیب په دې پوسټر باندې تاسو ته تنقید کړی کوي بکنه ولې کړی دی کوي بکنه ول آرمي دغه د پلار ده هغه شاته بینر لګولې د آرمي چیف دغه د پلار دی دا زمونږ نه دی مونږ پاکستاني نیو دستان نه دی دا خبره ده تاسو غول خوري مو بیا چې کوم نه جان حبیب له خدا نه په کار کنه چې تا باندې تنقید کوي دای مې یو پوینټ رانی و دا هغه په دې کې څه مقصد دی چې دا پوینټ رانی چې چیرې تا زه پاکستاني نه ما ورته هغه ورځم په خوله او تاسو زه بیا ما دی خو ګوره دا زما کار د استاد کیمرې په سطح د تزخم پاکستان دا زما بیلر دی دفاعي امن دا زما بازار دی جی هغه خلکو ته وي زما مینوال او زما مینوال کنه نو سو کم د چا د پاره ډز نشي کولای سو کم چا د پاره گزار نشي کولای سو کم د چا د پاره سن نشي کولای دا غ مینوال الله هغه سره نصیب کی مینوال د جړاګانو می تلاش هغه سنه نه د کمنه د هغه ټیک ټاک وګوره هغه ویډیوګانو په لکونو په مینونو کې خلک ګوري دا غي مینوال شمړه دا خبره او دا خبره غلطه ده دا خبره اخر کې به د داود شاه د پاره څه میسج ورکړي چې دغه پروپاګاندا چې کوم تاسو باندې شوی دا تاسو سره دغه معاملې شوی هغه ته بس میسج ورکړي چې را آینده به تاسو سره کوم غوي به تاسو سره معاملې بم صحیح دا میسج ورکو دا میسج عوام ول مرکو او خلکو ول مرکو داود شاه دی الله صحتمن کی الله دې سم نه کوي بد سړی نه دی الله دې خکی خپل خپل باندې بووي چې حقیقت ته په خپل خپل بووي او باقی دویمه خبره سونی شاه په ما داوا کړی دا او غلطه یې کړی دا بی بنیاد یې کړی دا بی غرض یې کړی دا او بل خبردار چې هر سړی دا وکول شي دا وی حقدار دی پتام کول شي پدم کول شي خو سر ته به رسول ډیره سخت خبره ده اوس چې کوم د دوچا تاسو ته پته شته هسپتال ته ورغلی وي تاسو ورسره تسلی کړی دا غوي یا د مور سره یا د علیشه سره چې مثال کې هغه په کوم حالات وس پروت دي ګوره زه ته خبره کوم زمو دایمه زه غل هسپتال ته نشم تللی یو خبره کوم زکه چې زمو دایم زه دا داوی ورته کول شم دواګانې ورته کول شم چې الله دې صحتمن کی الله دې خکی زه هسپتال لسنګ ورشم دا خبره پس وجه ورشم
هغه له خلک به شل خبرې نور اخلي نو زه هسپتال لاغله نشم ورتلولی او چې روزانه دی بازار کې ناسم سار ناسم ما خام زم خپل بچو له سی روړه ګټم خپناره ګټم نه د چاله چندي غواړو نه د چاله سګو او ماسوتن کلی ته زم نو اسې په مسیره دښمنی کتلی ده اسې په مسیره د دې بل سړی فایده والی او کدی شي دا تاسو زما خيري انټرویو شي کدی شي ما بیګاله سکولی سار می سکولی زکه چې زما په کلی کې زمونږه زړی دښمنی نه دي په خار بازار کې ممشتا د چا براته ډکې او هغه سړی به ډزو باسي او زما یو دشمنم نشته دې ټیم کې چې کوم زما دشمنه سونی شاده چې په ما نه دا وکړی دا او پیدا به هغه ته رسی او خلک وایي چې دا سونی شاوشتو پیدا به هغه ته رسی هغه کس به رسی چې ما سره لګي نور باقی د شاده الله زندگی ورکی الله دې خکی الله دې صحتمن کی الله دې نور له صبر جمیل ورکی امين ډیره زیاته مننه دا استاد اکبر خان چې تاسو ډیره خوږی او ګټوره خبره واورئ خو دې په دوی باندې سم نه کې زموږ ته ډیره سترګې دي بلکې ټول بازار دوی ته سترګې دي ډیره زیاته مننه کوم د وخت راکول یو جهان مننه په اخر کې مال راکې زما کې مرمن جهانگیر پریدي لور کې اجازه دلوي الله پامان پاک آرمی زنده‌باد پاک آرمی زنده‌باد پاک آرمی زنده‌باد دا آرمی زموږ د ټولو لا او یو आवाज ببل کو کې پی کې پولیس زنده‌باد کې پی کې پولیس زنده‌باد بس